عطا فاونډیشن 2024 کال کې په مختلفو برنامو باندې کار کوي چې هغې نه د صحي اوبو څاګانې دي، تعلیمي برخه ده، مسجدونه دي، د الله تعالی کور دی، او دې ترڅنګ هغه پراجیکټ چې د شفاخانې پراجیکټ دی لږ شانتي وخت غواړي، لږ وخت په صبر کوئ انشاءالله چې او ډیر زر لکه څرنګه چې د دې د مسجد بنیاد کېښودل کېږي او د دې کار شروع کېږي، داسې به هم د شفاخانې کار ډېر په چټکۍ او له تاسو سره به شریکېږي او هر یو به په دې باندې د زړه ملهم ګرځي، خوشحالېږي به. افغانستان په آبادۍ کې عطا فاونډیشن پوره ونډه لري او کوشش کوي بلکې دا ستاسو او د ستاسو په شریکه په اتفاق او په اتحاد باندې یو ځای کېدل او یو ځای کېدل موږ او تاسو ښه ښکارو. خوشحاله ژوند ولرئ. راځئ چې افتتاح وکړو، کار شروع کیږي. کور ودان، خوشحاله ژوند. ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان، دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان خدایا تل